لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. دا د شعبان میاشتا او زمون پښتانه ورته شو قدر میاشت وي. شو قدر یوه شپه ده په دې میاشت کې د هغې شپې د وجې نه دې ټولې میاشتې ته د شو قدر میاشت ویلې کېږي. رب العالمین دا مخلوق ټول یو شان نه دی پیدا کړی. بعض مخلوق له په بعضو فضیلت او بهتری ورکړی ده. انسان په ټول مخلوق کې اشرف المخلوقات دی، غوره مخلوق د الله په نس. بیا په انسانانو کې پیغمبران او ورپسې د پیغمبرانو ملګري، دا بهتر مخلوق دی. دارنګې په میاشتو کې د رمضان د میاشت نه د برکت میاشت بله نشته، او پشپو کې د کال پشپو کې د لیلة القدر په رمضان اخیری عشره کې چې کومه مبارکه شپه ده د هغې نه د برکت شپه بله نشته. او په کال په ورځو کې بهترینه ورځ د عرفې ده، او د هفتې په ورځو کې بهترینه ورځ د جمعې ده. د الله په نزد د دې ورځو د شپو بهتري پسې په دې نه چې په دې شپه کې رڼا ډېری، په دې وجه نه چې په دا شپه کې ستوري ښکاري یا په دې ورځ کې باران وشي. دا د بهترۍ وجې نه دی. د بهترۍ وجې دی چې الله په عبادت باندې په دغه شپه او په دې ورځ ډېر زیات خوشحالیږي په نسبت د نورو ورځو شپو. نو دا شپه په دې میاشت کې چې کومه ده شو قدر شپه ده، په دې شپه باندې په عبادت الله د نورو شپو په نسبت ډېر زیات خوشحالیږي، او الله پې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب ورکوي. شب قدر ورته ولې وایي؟ شب فارسي لفظ د شپې ته وایي، او د قدر دوه معنی دي. یو معنی د عزت او د شرافت ته، چې دا شپه د الله په نزد د عزت او د شرافت شپه ده. او یا قدر د تقدیر په نسبت ورته ویلې کېږي. په دې شپه کې الله فرشتو ته حکم وکړي چې د هر انسان د یو کال تقدیر دا لیکل شروع کړي. نو په لوح محفوظ کې د انسان ټول تقدیر لیکلی دی. نو فرشتې د لوح محفوظ نه د هر انسان د راتلونکي د یو کال تقدیر لیکل شروع کړي، چې دی به په دې کال کې څه کوي، څه به خوري، څومره به ګرځي، څه عبادت به کوي، مري به کله، ناجوړه کېږي به. دا د هر انسان د یو کال چې څه حرکات او سکنات او کارونه دي، هغه فرشتې دا ټول د لوح محفوظ نه راوالي او دا په یو کاپی کې رجسټر کې ولیکي. نو شروع د تقدیر د یو کال لیکل د دې شپې نه کېږي. او په رمضان کې چې بیا په اخیري لسو کې کم لیلة القدر دی، نو په هغې شپه باندې دغه کاپي د اسمان دا فرشتې د دنیا فرشتو ته حواله کړي. هر انسان سره خپله فرشته وي، نو ورته یې حواله کړي، وایي ها دا واخله، دا ستا د دې انسان د راتلونکي یو کال ټول سیسټم دی، ګرځېدل، ولاړه، ناسته، ډوډۍ، کارونه. نو د تقدیر د لیکلو د یو کال د دې شپې سره تعلق دی، نو په دې نسبت ورته شب قدر هم وایي. زمونږ د اردو خوانان ورته شب برات وایي. برات د یو شي هلکه وایي فلانکي یې بري که، خلاص یې که. براعت بری کېدل او خلاصوالی. نو څه مطلب چې بعضې خلک الله په دې شپه کې
د جهنم د خلاصې اعلان کوي او د ګناهونو نه د خلاصې اعلان کوي په دې نسبت ورته شب برات ویل کېږي. اوس د دې شپې د عبادت څه فضیلت دی؟ حضرت عیسی علیه السلام د الله جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی او دی ډیر زاهد پیغمبر او په پیغمبرانو کې عیسی علیه السلام د دنیا نه ډیر بې رغبته و. یو لوټه به یې ځان سره ګرځوله او یو به یې ځان سره ګومنځ ګرځوله او ځان سره به په ترخ کې یا په ګوډې کې بستره وغیره د ملاستې سامان ګرځول. لوټه به یې دې له ګرځوله چې په دې به زه وبس کم، نور د دنیا سره هېڅ تعلق لیر دیر نو، نه کور و بچي نو، ښځی نه وه، کور یې نو، او نه بل څه د دنیا سامان بسترو ته او دې څیزونو ته ضرورت محسوسه. نو یو ځل په لاره روانو، یو سړي په لختي باندې اوبه څکلې، په لپو به یې اوبه راغېښتلې او څکلې به یې. ده ویې دې لوټې ته مې ساجت دی، دې ته مجت نشته، که د اوبو مې ضرورت چې دقسې په لختي به دواړه لاسونه اکدم او په لاسو کې به اوچتوم، لوټه یې مې غورځوله او ګومنځ به یې ګرځوله. نو یو سړی روان دی، هغه اودس یې وکړه او بیا یې ږیره په لاس سموله، دا ګوتې یې پکې ورکوله او ویښته یې نیغول. نو ګومنځ یې مې غورځوله، وی دې ته هم پکې حاجت نشته، دا کار په لاس هم کېږي. چې د دنیا کم څیز ته به یې ضرورت نو هغې سره به یې مینه نه ساتله او یې سیاح او په ځمکه کې به ګرځېده. مسیح ورته وایي. مسیح یو معنا دا ده چې په ځمکه چکر لګونکی، په ځای به نه کېناسته، نن به دلته سبا په بل کلي کې، بل ورځ په بل کلي کې، او خلکو ته به یې د الله د دین دعوت ورکوه. کوڅه په کوڅه ګرځه او خلکو له د الله د دین دعوت ورکوه. او نه مې کور ته حاجت شته او نه مې بیبي ته حاجت شته او نه بل څیز ته حاجت شته. نو یو ځل دی په لاره روانو، یو غر یې ولیده، په غر یې نظر شو، په غر ډېر زیات لوړ دنګ غر اوچت. لږ یې شوق پیدا شو، راشه دې غر ته به راوخېږه. چې غر ته به راوخت، د دې غر په سر باندې یو تیږه پرته وه، یو غټه تیږه وه. نو دې تعجب کې ودرېد، یا الله عجیبه قدرت دی، دې دومره لوی غر ته وګوره الله، او د دې غر په سر دې غټې تیږې ته وګوره، واقعي د الله ډېر لوی قدرتونه دي. دې تعجب کې و چې یو زلزله راغله، زلزلې سره هغه تیږه د غر نه لاندې را پرېوته. نور هم تعجب واغېشت چې تیږه را پرېوته او هغه تیږې نه یې لاندې وکتل، نو هغې کې یو انسان ولاړ دی او د الله تعالی عبادت کوي. او هغې سړي سره په هغه غار کې دننه اوبه پرتې دي په کنډول کې یا په کوزه کې، او د کجورو د انګورو غونچک ورته پروت دی. نو حضرت عیسی علیه السلام ډېر تعجب واغېشت، پروردګاره دا سړی دلته په دې غار کې ولاړ دی او دا تیږه ترې وښویده او بیا هم دې دا ستا د عبادت نه مخناړی لګیا دی، خپل عبادت کوي. او د اوبو انتظام دې موله کړی دی په دې غار کې دننه، او د انګور انتظام دې موله کړی دی. پروردګاره دا خو نیک سړی دی. د هغه سړي نه یې تپوس وکړه، ته په دې غار کې د څونه مودې نه عبادت کوې؟ وی زما 400 کاله وشو، 400 ساعت. د دې غار نه ته چې ته بار ته وځې ډوډۍ خوراک له؟ وی نه، خوراک الله دغه دې راکوي. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. روزي د الله په لاس کې. بیبي مریم ماشومه حضرت زکریا علیه السلام لویوله، نو په جومات کې وله یو کوټه جوړه کړې وه، په هغې کې دا بیبي مریم ماشومه دیره کړې وه. نو چې دی به ته، نو د بار نه به یې زنځیر جرنده ورته وواله، او چې کله به راغې
نو جرنده به یې ورته کوله وکړه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نو چې دروازه به یې کوله وکړه او به یې کتل نو بیبي مریم سره مفسرین لیکي په اوړي کې به د جمې میوه پرته وه او په جمې کې به ورته د اوړي میوه پرته وه. اوس دروازه خو ده جرنده کړې ده، نو ده ته خو پته وه چې دا د بار نه ده راغلی، او بل په اوړي کې د جمې او په جمې کې د اوړي میوه څه کوي. نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي مریمې دا د کوم ځای نه دی؟ انا لکې هذا، دا میوه کوم ځای وه؟ او ماشومه دومره پوه ده. قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ده. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله چې چاله وغواړي بغیر د حساب نه روزي ورکوي، بې درېغه روزي ورکوي چې وغواړي. زمونږ په الله یقین د روزی کمزور دی، یعنې قسم د رزق روزي دا د الله په اختیار کې ده. مونږ ځان چې کوم شي ته غورځولی دی الله وایي زه ورپسې منډې واوسم. نو عیسی علیه السلام د هغه سړي نه تپوس وکړه وی دې غار نه با روزي که نه وی نه، دلته ماله الله روزي راکوي د انګورو په شکل د میوې په شکل، او اوبه راله ښکلې د اعلی بهترین دقه کوزه کې پرتې دي. نو د اوبو انتظام مې شته او د خوراک مې شته، څه کوم چې د دې نه بارو ده. وی څونه موده دې وشوه؟ وی 400 کاله مې په دې غار کې تیر شو. ته په خپله اندازه ولګوه چې 400 کاله یو انسان متواتر د الله عبادت وکړي، یو شان، نه غم شته نه ښادي شته نه چا سره کلي ولس شته او نه منډې ترړې شته، دا به د الله څونه نږدې بندی. حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر دی، لږ یې لږ پسخېدل ورته رالل. الله دا خو ستا ډېر نیکمنده دی، دی خو ډېر ښکلی عبادت وکړو. وی ښه د آخرې زمانې د پیغمبر هغه امتي چې د شب قدر په شپه د شعبان په شپه زما عبادت وکړي هغه له به د دې سړي د دې ټول عبادت نه زیات اجر او ثواب ورکړي. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله فضل. په بخاري شریف کې یو حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي ستاسو مثال او د مخکې امتونو یو مثال ورکوي. دا دې دپاره ویم چې دا خبره د ذهن والي وی د هغې داسې مثال دی لکه یو سړی مزدور ونیسي، هغه مزدور ته وایي وی دا کار ماله تر ماښامه پورې وکړه نو 1 روپۍ به درکړم. دا حضور پاک فرمایي. وی دا مزدور لګیا دی کار کوي چې غرمه شوه، غرمې دا 12 بجې شوې، نو هغه مالک ته وایي وی نه مې ستا روپۍ په کار ده خو دا کار نور نه شم کولی، بس روپۍ مې نه ده په کار ستړی شوم نشم کولی. وی ګورې لږ وخت پاتې دی او پوره که دا کار؟ وی نه مې ده په کار ده روپۍ، لاړم دنه. نو بل مزدور یې ونیو، هغه ته وایي زه دا باقي کار ته پوره که تر د ماښامه پورې، نو تاله به روپۍ درکړم، نیم کار پکې هسې هم شوی دی. هغه لګیا یې د مازدیګر د مانځه پورې کار وکړه، وی نشم کولی. نو هلکه ګورې دغه د نور پرېوځي لږ ټیم پاتې دی، وی روپۍ مې هم نه ده په کار او دا کار هم نشم کولی هم لا. وی بیا بل مزدور ونیوه، هغه ته وایي لږ وخت پاتې دی دا کار پوره که 2 روپۍ به درکړم. هغه وی ډېره ښه ده، کار یې پوره که 2 روپۍ ورکړئ. هغه مخکې 2 مزدوران ورته وایي، یو ورته وایي چې زمونږ کار ډېر و تر د ماښامه پورې مونږ له دې روپۍ راکول، بل وایي چې ښه په مارې د غرمې نه تر ماښام پورې که روپۍ دې راکول، او دله دې د مازدیګر نه ماښامه پورې ټیم ورکړه او روپۍ دې هم 2 ورکړې. دا ولې؟ دا مالک ورته وایي په تاسو خو مې ظلم نه دی کړی چې څه مې درسره کړي نه وم کولی مزدوري کړې، ظلم مې کړی دی؟ وی نه، وی دا خو زما فضل دی، زما خوښه ده، تاسو باندې کار ډېر 1 روپۍ، ده باندې کار لږ او 2 روپۍ. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا ړومبي مثال د یهودیانو دی، کار یې ډېر دی، وخت یې ډېر دی او روپۍ یې 1 ده. دا دویم مثال د عیسایانو دی، د نیمې ورځې نه تر ماښام کار یې ډېر دی، روپۍ یې 1 ده.
او دا درې مثال ستاسو دی د مازدیګر نه ماښامه پورې کارم کم دی او اجرم زیات دی دا د الله فضل دی یو بل مثال هم نبی علیه السلام ورکړی د دې وی یو بخاري کې دام شته وی رب العالمین یهودیانو ته وی چې کار وکړې تر د غرمې پورې روپۍ به درکم وی په هغې یې د غرمې پورې کار وکړو روپۍ ورکړه وی بیا ورته عیسایانو ته وی چې ښه د غرمې نه مازدیګره پورې کار وکړې روپۍ به درکم په هغې یې د مازدیګره پورې کار وکړو روپۍ ورکړه وی بیا وی مونږ ته زمونږ امت ته چې تاسو مازدیګر نه ماښامه پورې کار وکړې دوه به درکم هغې اعتراض وکړو الله زمونږ کار ډېر او یو روپۍ د دوی کار کم او 2 روپۍ وی ذلک فضلی یؤتیه من یشاء دا زما خوښه ده چې چاله زیات ورکوم هل ظلمتکم تاسو باندې من شیئن څه زیاتې کړې دی چې څه لوظ مې کړی خوا مې تاسو لم در نو نبی علیه السلام فرمایي وی زمونږ عمرونه هم کم دي او زمونږ وخت هم کم دی او زمونږ کمزورې یو الله دې ته وکتل نو مونږ له الله په لږ عمل او په ډېر وخت په لږ وخت باندې ډېر لوی اجر او ثواب راکړي دا د حضور پاک برکت دی ګوره د قیامت په میدان کې حضور پاک فرمایي حساب کتاب چې کله کېږي نو پکار خدا ده چې زمونږ امت سره د ټولو نه وروستو حساب وشي عقل دا وایي چې لاول د آدم علیه السلام امت سره حساب وشي بیا د نوح شیس علیه السلام او ادریس علیه السلام او نوح علیه السلام ورپسې ځه ابراهیم علیه السلام لیکن د الله فضل ته ګوره په دې امت د ټولو امتونو نه مخکې به زموږ امت سره حساب کتاب کېږي دا د الله فضل یوه په پل صراط چې تېرېږي نو پکار ده چې د آدم علیه السلام امت مخکې تېر شي داسې به نه حضور پاک فرمایي وی زما امت به د ټولو نه مخکې په دې پل تېرېږي جنت ته چې داخلېږي نو پکار دا دی چې آدم علیه السلام او د هغه امت مخکې داخل شي وی نه د ټولو نه مخکې به جنت ته زما امت داخلېږي وروسته به نور داخلېږي ټول وایي الحمدلله نو خبره ده چې دا یو فضیلت او بهتري ده نو د شو قدر د دې شپې د عبادت دا یو بهتري شو